السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ طریقه کې یو داسې خوندوره طریقه درته وښیم چې دا طریقه ستاسو په ډېرو ځایونو کې پکارېږي. یعنې ملګرو کله چې تاسو غواړئ چې څخه پټه ویډیو وکړئ هغه په موږ خبر نه شي. یعنې ملګرو ستاسو د موبایل سکرین به هم بند وي. یعنې تاسو کولی شئ خپل موبایل سکرین داسې ګول غوندې هم کوئ، که زه چېرې موبایل سکرین ګول کړم نو ویډیو به ریکارډ بند شي، او که چې بیا کله سکرین ګول هم کوئ هغه نه پرته چې موبایل ونیسي بیا هم تاسو له هغو څخه ویډیو کولی شئ. نو ډېر خوندور ټریک ده، ویډیو تر پایه پورې ګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کړم تاسو به خورا درنښت یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړئ. زما یوټیوب چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټۍ نه علامه هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې اپلوډ شوې معلوماتي ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته درسي. نور مو که ویډیو خوښ سره لایک کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ. سمه ده، اوس د طریقه شروع کوو. څنګه کولی شو چا څخه په مخفي ډول یا هم په پټ ډول ویډیو وکړو هغه به هېڅ هم خبر نه شي. نو ملګرو دې لپاره یو ساده اپلیکیشن ته ضرورت ده. دې لپاره ملګرو ډېره ساده یو وړوکی اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید ملګرو موږ څنګه کړو پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو. دغه اپلیکیشن نوم ده ملګرو دغه ون ټچ ریکارډر. نو دا اپلیکیشن باید ملګرو موږ څنګه کړو پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو. دې ډاونلوډ کولو طریقه به ملګرو وروسته درته وښیم. اوس په خاص دې د استعمال طریقه ته وښیم چې موږ دا څنګه استعمال کولی شو. نو ملګرو کله مو چې اپلیکیشن را خلاص کړئ، دغه اپلیکیشن زه تاسو ته درښیم دا ون ټچ ریکارډر. نو کله مو چې ملګرو خلاص کړئ دې صفحه به څنګه چې ډایرکټ به دا څنګه کې ریکارډ شروع کړي. داسې کله ډایرکټ ریکارډ شروع کړو ملګرو تاسو وګورئ زه خپل موبایل کې څنګه کومه سکرین کې ګوتې وایم، همدارنګه کوم خپل ګیلري ته ورځم، هر شي ته ورځم، خو زما ویډیو به هلته څنګه وي ملګرو چلانده وي. خو اوس که چېرې سکرین ګول کړم نو ویډیو به ګول شي. تاسو کولی شئ موبایل سکرین هم ګول کړئ بیا هم څنګه کوي ویډیو ورڅخه وکړئ. اوس ملګرو څنګه کومه ویډیو وکړه، اوس هغه ویډیو به تاسو داسې هغه راکته خیل ته ملګرو دا باندې څنګه کوئ کلیک وکړئ، دا ویډیو به څنګه چې ملګرو تاسو سره ثبت شي. بیا به ملګرو کله مو ویډیو ثبت کړل نو بیا به راشي ملګرو په دغه آپشن چې کوم ده ملګرو په دغه آپشن باید موږ دلته کلیک وکړو. دا آپشن چې کوم ده ملګرو په دغه آپشن باید موږ دلته کلیک کړو. زه دغه آپشن وهم ملګرو کومه ویډیو چې موږ ریکارډ کړه هغه ویډیو دغه ویډیو زه په دې ویډیو باندې کلیک کوم. دا به څنګه کوم بښنه غواړم ملګرو. کله مو چې ملګرو دا د ویډیو آپشن وهو دا زه د ویډیو آپشن وهم. اوس بښنه غواړم ملګرو زما په موبایل کې څه مشکل و هغه مې حل کړ. نو زه اوس دا د ویډیو آپشن وهم ملګرو. کله مو چې ویډیو آپشن ووهم ملګرو بیا هم نه پوهېږم څه مشکل بیا هم مخې ته راغی ملګرو. دا چې ماته کوم ایرر راکوه هغه په دې معنا و چې هغې ته د سکرین ریکارډر اجازه نشته چې زه سکرین څخه ریکارډ هم وکړم او هغه څنګه کې ویډیو هم روانوي. نو همدې خاطر یې ماته ایرر راکوه نو زه نشم کولی ملګرو هغه ریکارډ وکړم. نو تاسو 100% په ذماواري سره وایم ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او په دغه علامه باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو کولی شئ پټه ویډیو چا څخه وکړئ. تاسو کله چې دا آپشن ووهو نو ملګرو هلته به دا ثانیې څنګه سکند روان شي او ستاسو به څنګه شي پټه ویډیو شروع شي. که چېرې تاسو خپل موبایل ګول هم کوئ او همدارنګه چې ګول هم کو سکرین کې ګوتې وای، فیسبوک کې ګوتې، هر څه کې ګوتې وای، خو تاسو خپل مخاطب څنګه مخاطب څوک یو د هغه څخه ویډیو کولی شي. نو ماته سکرین ریکارډر اجازه یې رانه کړه نو دې خاطر یې ماته فیوډ لیکل صحیح ده ملګرو. نو تاسو خپل هم ولیدل چې ماته څو وارې مشکل مخې ته راوستی درته لیکل چې تاسو دا ویډیو نشئ کولی یعنې ویډیو ریکارډ څنګه شو فیوډ شي. همدغه ایرر راکوه ما هم چې صحیح سرچ کې وکړو دا په دې نتیجې ورسېدم چې هغې کې څنګه دی د سکرین ریکارډر اجازه نشته ده. نو دا ملګرو زما د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښ شي او شی مو ترې کړی. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.